ننګرهار والی سره د ایران قونسل په لیدنه کې د سوداګریزو اقتصادي اړیکو د دوام ډاډ ورکړ. ننګرهار والی حاجی مولا محمد نعیم اخوند سره په جلالاباد ښار کې د ایران اسلامي جمهوریت سرقونسل مجید رضا پناه د لیدنې پر مهال د سوداګریزو اقتصادي اړیکو د دوام پیاوړتیا او پراختیا ډاډ ورکړ. ننګرهار کې د امنیتي او تصفیوي تدابیرو د پیاوړتیا په موخه ناسته وشوه. ننګرهار والی حاجی مولا محمد نعیم اخوند په مشرۍ چې پر مهال د ولایت مرستیال مولوی غلام رحمان حیدری هم حضور درلود د ملکی او نظامی ادارو مسؤلینو په ګډون امنیتي او تصفیوي ناسته ترسره شوه چې په ترڅ کې د امنیتي وضعیت ارزونه د تیرې مودې په لاس راوړنو او د امن د ټینګښت لپاره د تدابیرو پر پیاوړتیا خبرې وشوې. ننګرهار کوټ ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د اسلامي امارات پر اتاک سره د کوکنارو پر ځای بدیلو فصلونو کرلو ته مخه کړي او په خپل کروندو کې غنم او سبزیجات کري. دوی وایي د حلالو فصلونو د ساتنې پراختیا او پیاوړتیا لپاره د ورته سړې خونې او د اوبو کولو په پار چک ډیمونه جوړ شي چې اوبو د نشټوالي لستونزو خلاص شي. ننګرهار کې آسماني تندر شپږ تنه ټپیان کړل. د ننګرهار اچین ولسوالۍ د پیخي ګودري سیمه کې د ګلبشر په نوم یو تن په کور آسماني تندر ولیدل چې له عمله دوه میرمنې او څلور ماشومان ټپیان شوي دي او د سولر شیشې او بټرۍ له منځه تللي. او ننګرهار کې ورښتونو له عمله دوه تنه شهیدان او 12 تنه ټپیان شوي دي. د ننګرهار اچین بهسود شینوار نازیان مومندري ګوشتي سمنغر په چراګام او کوټ ولسوالیو کې د تیر شپې سخت ورښتونو له عمله یو نارینه او یو میرمن شهیدان او 12 تنه ټپیان او 20 کورونه تخریب شوي.